یو ورځ چې عیسی د ګنیسرت دریاب په غاړه ولاړو نو لویه ګڼه ترې راچاپېره وه چې د خدای کلام واوري. نو هغه دوه کښتۍ د اوبو په غاړه ولیدې چې ماهیګیران ترنه راکوز شوي او خپل جالونه یې وینځل. هغه یوې کښتۍ ته وروخته کومه چې د شمعون وه او هغه ته یې وفرمایل چې د غاړې نه یې لږه ورخوا کا. بیا هغه په کښتۍ کې کېناسته او خلکو ته تعلیم شروع کړ. هر کله چې هغه خبرې بس کړې نو شمعون ته یې وفرمایل چې جوورو اوبو ته لاړ شه او د ښکار دپاره خپل جالونه واچوه. شمعون ورته جواب ورکړ استاذه موږ ټوله شپه خواري وکړه خو هېڅ مو ونه نیول، خو چې ته داسې وې نو زه به جالونه ور واچوم. هغې داسې وکړل او ډېر کبان یې راونیول او د هغې جالونه په شلیدو شو. نو هغې د بلې کښتۍ ملګرو ته چغې کړې چې راشئ او زموږ مدد وکئ. هغې داسې وکړل او دواړه کښتۍ یې دومره ډکې کړې چې ډوبېدو ته نږدې شوې. کله چې شمعون پطرس دا نظاره ولیدله نو د عیسی په خپو پرېوته او ویې ویل چې ای مالکه زما نه لاړ شه ځکه چې زه ګناهګار یم. ځکه چې هغه او د هغه ټول ملګري د ډېرو کبانو په لیدو سخت حیران شوي وو او دغه شان د زبدي زامن یعقوب او یوحنا چې د شمعون ملګري هم حیران پاتې شول. عیسی شمعون ته وفرمایل چې مه یریږه د دې نه پس به ته انسانان نیسې. کله چې هغې کښتۍ غاړې ته راوستې نو هر څه یې پرېښودل او په هغه پسې روان شول. یو ځلې هغه په یوه خاریه کې و چې هلته یو سړی و چې سخت جذام پرې لګېدلی و. هغه چې کله عیسی ولیده نو هغه ورته په سجده پرېوته او منت زاري ورته وکړه چې مالکه که ته وغواړې نو ما روغولی شې. عیسی خپل لاس وروږد که او په هغه یې کېښوده او ویې فرمایل چې او زه غواړم پاک شه او په هغه ساعت د جذام نه جګ جوړ شو. عیسی هغه ته حکم ورکړ چې ګوره چې هېڅ چاته د دې په هکله څه ونه وی او ویې فرمایل چې لاړ شه او خپل ځان امام ته وښیه او کومه شکرانه چې موسی مقرره کړې ده هغه ورکه. دا به د هغې دپاره ستا د روغېدو ګواهي شي. خو د هغه په هکله دا خبرې نورې هم خورې شوې. ډېر خلک د هغه اورېدو له راغونډېدل او د خپلو رنځونو نه روغېدل او هغه به د دعا دپاره خوشي بیابان ته تلو.